جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما دی په خدای سره قسم زما دی په ذل جلال سره قسم چې دا میاست د مؤمن د پاره ډیر د خوشحالي میاستا او د منافق د پاره ډیر د پریشانی میاستا د مؤمن د پاره د الله رسول فرمایي په خدای دی می قسم چې کوم مؤمن دی مؤمن دی هغه خوشاله دی چې ډېره لویه مبارکه میاشت را باندې را روانه ده او منافق چې دی هغه پریشان دی وایي بیا هغه ستړې میاشت را روانه ده زه به چیرې خوراک کوم زه به چیرې څښاک کوم زه به چیرې هغه خپل عمل چې دی هغه ترسره کوم د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم یې چې کوم مؤمن و دې میاشت ته خوشحاله دی د دې میاشت د راتلو څخه مخکې الله رب العزت د ده په عملنامه کې ثوابونه ولیکي ولې هغه وجه دا ده چې د اراده کړې ده زه به تراویح کوم د اراده کړې ده زه به د قرآن تلاوت کوم د اراده کړې ده زه به ټول منځونه په جومات کوم د اراده کړې ده چې زه به ذکر و اذکار و نور فکر کوم د الله رسول فرمایي چې دی په زړه کې مخلص یې الله رب العزت د روزې د میاشتې راتلو څخه مخکې د په عملنامه کې دا ثوابونه ولیکي او منافق سړی هغه حیران دی پریشان دی د الله رسول فرمایي چې د روزې میاشت لا نه راغلی الله رب العزت د ده په عملنامه کې ولیکي چې نه ذکر نه فکر نه لمنځ نه روزه نه مطلب تلاوت هیڅ یو شی نه کوي ځکه الله په خبر دی چې دې سړي په زړه کې اراده کړې ده چې زه به یو رقم له روزې ځان خلاصوم نو د الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم د مؤمن دپاره بهترینه میاشت ده او د منافق دپاره بدترینه میاشت ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې کله د روزې میاشت ولیدل سو بیا یې وفرمایل که زما امت په دې خبر سي چې د دې روزې څونه لوی مطلب ثواب دی اجر دی الله رسول فرمایي زما هر امتی به دا تمنا وکړي چې کاش کې ټول کال روزه وای ولې په کال کې یوه میاشت روزه چې د هغه راځي ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حقیقت خبر دی ما ته چې کله کابل له روانې کراچي و اسلام آباد له روانې په مخه یو سړی راسي راته وایي لاره بنده ده ټریفک چې دی هغه جام دی یا اړتال دی یا اوبه راغلی دی یا غر راچپه سوی دی د هر څو کمزوري سړي په قول مشک عمر د خپل موټر د خپل سفر چې دی هغه راګرځوه نو دلته محمد رسول الله او ما تا ته ویلي دي که چیرې مسلمان د دې میاشت په فضیلت خبر سو دی خبر سي د الله رسول فرمایي دی به تمنا دا وکړي کاش کې ټول عمر روزه وای ولې په کال کې یوه میاشت روزه چې د هغه راځي بیا بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم سړی چې یوه روزه د الله په خاطر د الله دپاره د الله د رضا دپاره ونیسي د یوې روزې دومره ثواب دی د الله رسول فرمایي چې نن کارګه پیدا سو بچی دی داوالو تی هلا 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 دی د کارګه عمر هغه پښتانه وایي وای ستا عمر دی د کارګه سي که څنګه د کارګه عمر 100 کاله دی وای دغه کارګه چې 100 کاله روان یي بیا ختم سي عمر یې پرس سي رایله سي دا څومره فاصله په دې مابینځ کې طی کوي د الله رسول فرمایي په یوه روزه سره الله تا د جهنم دومره لیرې کوي په یوه روزه د یوه مرغه حساب ولګوئ هغه کوتر بازان خو ډېر کوترو بیا ځان ته خپل ژوند دی د چمنه ستر دا کوټې پرې کوتره رایله کړله تقریبا یو 100 کیلومتره جوړېږي په 22 منټه کې دا کوتره راورسېدله دا اوس په امریکا کې هغه لاسکا څخه مطلب چې کوم هغه ریاست دی د هغه ځای سي یو بارټلیټ کوټوټ یو مرغه دی دا دی علاقې د امریکې مطلب د یو شارسه د استرالیا تسمانیې پرې دا تقریبا 11 ورځې پرله پسې دا مرغه را روان و اسانسر پکې پټ کړی و 11 ورځې پرله پسې نه کښېنستلی دی نه خوراک کړی دی نه څښاک کړی دی 11 ورځې 14560 کیلومتره سفر یې وکړ 14560 کیلومتره سفر یې وکړ دا په 11 ورځې کې و چې یو کارګه
یو کارګه نن روان سلو او د عمر مطلب یا 10 کاله یا 20 کاله یا 30 کاله یا 50 کاله د الله رسول فرمایي ترا ساته چې دا د ژوندۍ د عمر ډیر دی څو فاصله ده د الله رسول فرمایي د جهنم څخه الله تا دومره لرې کوي بل حدیث کې راځي طبرانی حدیث د الله رسول فرمایي چې یو ورځ ونسي الله ستاسو د جهنم په مابین کې 80 کاله بعد راولي ته او جهنم به دومره سره لیرې سي لکه یو سړی پر دا ځای دی بل سړی د 80 کال پر فاصله دی دومره به الله در سره لیرې کې بل حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي 100 کاله الله رب العزت پر یو ورځ باندې جهنم لتا لیرې کوي